بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د جنوري کال 2018 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې برنامه کې نړیوال موضوعات دي، سیمه ییز موضوعات دي، د افغانستان متعلق هم دي او همدارنګې د خیبر پښتونخوا نه او بلوچستان نه راغلي جهادي راپورونه او خبرونه هم دي. خو مخکې دې نه چې دا برنامه وړاندې کړم، چون یو دین دی، امانت دی د یو افغان ورور چې زنګ یې وهلی دی، یو پلار دی د خپل د زوی په غم کې دغه دی. نو افغانستان خو ټول به در په دره دی، تاسو ته معلومه ده، موږ تاسو ټول در په دره مهاجر خلک یو او په همدې بابت ځورېږو. یو افغان ورور په نامه دی رضاګل صافي ننګرهار نه دا زنګ وهلی و. نمرې نه پوهېږم کوم ځای نه پیدا کړې وه، خو په ډېر مشکله دا زنګ یې دغه کړی و، راته ویلې چې د یو زوی دی په نامه د عادل صافي او د هغې ملګری دی کامران. دا په ایران کې د 4 کالو نه هلته په مازندران کې د کاشیکارۍ کار کوي او دی حکومت نیولی و، بیا یې ډیپورټ کړي و. دی د ډیپورټیشن نه بعد چې بیرته افغانستان ته راګرځي په بیرته کوشش کړی دی چې دوباره ایران خواته لاړ شي، ځکه چې هلته دوکان و کاروبار و، خو دی بیرته گرفتاره شوي دي او اوس د یزد په نامه باندې یو زندان کې دوی هلته بندیان دي او دا فکر کوم دا یزد زندان لکه چې په زاهدان کې دی او دی هلته اچول شوي دي، خو دی اطلاع نوره نشته دی چې دی سره به څه کېږي او نامعلومه دي. دا کړی چې اسلامي امارت باندې غږ وکړي که دغه د زندانیانو د خوشي کولو په متعلق کوشش وکړي چې د افغانان د زندان چې څوک بېګناه دي او همداسې د مهاجرت په مسله یې نیولي او په عین حال کې که ایران کې څوک د اواز اوري نو د کومک وکړي چې دغه عادل صافی او د ده ملګری کامران چې په ایران کې بندیان دي او د پلار رضاګل صافی چې په حساب ننګرهار کې یو غریب کار دی، دا دغه یې کړی دی چې زما د اولاد د خوشي کولو کې ما سره کومک وکړي. نو موږ هغه دین یې پوره کړه، دغه اواز هم اوچت کړه، که زموږ اواز کوم ځای ته رسي او خلک یې اوري نو هیله دا ده چې دې ورور سره کومک وشي. راځم په نړیوالو موضوعاتو کې. اوله موضوع دا ده چې ترکیې ایران ته اطلاع ورکړې ده چې اسرائیل کاملا آمادګي نیولې ده او ممکن په آینده 4 ساعتو کې په ایران باندې برید وکړي او دا برید به د ده په حساب د همغې لپاره دوی بهانې لټوي، ځکه چې امریکا خو د خپل برید نسبتا په بعضې شرایطو ځنډولی دی. نو دی غواړي چې دا برید وکړي، پس د برید نه بیا امریکا مجبوریږي چې په دې جنګ کې راننوځي. همدارنګې رویټرز بیرته راپور ورکړی دی چې د موثقو جمهوري اسلامي د لوړو شخصیتونو نه دا خبرې تایید کړی دی چې ایران کاملا آمادګي لري د دفاع لپاره او په ممکنه حمله کې که چېرته اسرائیل حمله وکړي دوی به ډېر سخت ګزار ورکړي، داسې ګزار به ورکړي چې هغې یې تصور هم نه وی کړی. بل خبر د نړیوال دا دی چې رافایل ګروسي چې زه ورته یهودي موږک وایم، دغه یهودي موږک یو ځلې بیا خپل کار وکړ. دا چې د تهران ته راځي او د عراقچي دا ورسره لاس ورکوي، یعنې باور وکړي زما ورته قهر راځي چې ښه ګورې دا دښمن دی او ډېر منافق دښمن دی، راځي خاندي او ځان یې داسې موږک غوندې نیولی او هلته چې ځي تیغ واروي، نو د ده د انسان غوندې سره خو بلکل لاس ورکول نه دي په کار. د یو ځلې بیا په نړیوال سټیج کې د ډایوس په سویس په ښار کې هلته د خطاب چې کړی دی د نړۍ د مشران چې هلته او اقتصاددانان او تجارانو ده ویلي دي چې د ایران اتومي پروګرام چې دی دا د نړۍ لپاره خطر دی او دوی هغه 420 کیلوګرامه یورانیم چې دی چې د هغې راپور نه ورکوي دوی خفیه کړي دي او د ده نه ممکنه چې دوی دا 80% په 90% بدل کړي او د دې نه ممکنه 9 نه تر 10 بمونه جوړېدی شي او دا نړۍ ته خطر دا کېدی شي. او دی ویلي دی که ایران ما سره په دې پروګرام کې همکاري ونه کړي او ما ته راپور رانه کړي، زه مجبور یم چې نړۍ ته دا راپور ورکړم چې د ایران دا یورانیم چې دی دا محفوظ نه دی او د ده نه پروګرام روان دی. یعنې داسې یو دغه جوړ کړی دی چې امریکې ته دا بهانه لاس کې ورکړي چې ښه دا یورانیم خو دوی پټ کړي دي، بم جوړوي. دا چون دا خبره دې ته به اسرائیل کړي، دا خو یهودی دی،
او د اسرائیل سره لاره ده، نو هغې ورته ته داسې یو بیانیه ورکړه چې امریکا هم راوپارېږي او دغه حمله په ایران باندې حتمي شي، ځکه چې تېر ځل هم دې همداسې یو کار وکړ چې بیا اسرائیل برید وکړه په ایران باندې او بیا امریکا هم ورسره یو ځای شوله. بل خبر دا دی چې د نړیوال بشري حقونو سازمان یو ناسته وکړله او دې کې دوی یو 2 قطعنامې د ایران په هکله دغه کړلې. یو قطعنامه یې د ده متعلق وه چې په ایران کې چې دا کوم یو تظاهرات شوي دي او دې کې دا خلک نیول شوي دي د جاسوس او دی سره دی ډېر ظلم کوي، زجر کوي، دی باید دا زر متوقف کړي او دا کار باید ونه کړي، دا خلاف د نړیوالو قوانینو دی. نو دا اگر چې 14 ممتنع رای راغلی دي، 8 مخالف رای راغلی دي او نور د موافق رای راغلی دي، دا قرارداد دوی پاس کړی دی. خو په دې کې د مخالفینو کې روسیه او چین او دې نه بر علاوه پاکستان هم د په مخالفت کې رای ورکړی. نو ټول دې ته حیران شو دا خو د امریکې سره په دې پروګرام کې دی، نو څنګه دا رای ورکړی؟ پس د راز معلوم شو چې دغه رای په ده ورکړې ده چې د ایران سره دا معامله دغه کړې ده چې زه به دلته ستا په خلاف رای نه ورکوم، ته به هغه دغه چې دی زما په مقابل کې کړی درخواست د 18 میلیارد ډالرو خسارې د ګاز د پایپلاین چې د تفتان نه تېرېده هغه 10 کالو لپاره معطل کړه. یعنی دلته هم د معاملې لپاره کار کړی دی، د خدای دپاره یې نه دی کړی، اسلامي خاورې لپاره یې نه دی کړی، د معاملې لپاره یې کړی چې دغه 18 میلیاردو جرمانه چې دې ته ایران د ده نه غوښتې ده د پایپلاین، هغه چون په فرانسه کې د غور لاندې ده، هلته دغه کړی دی چې دا به 10 کالو ته که ته دا معطل کړي، دا رایه ماته دې ته ورکړې ده. ایران اوس په دې باندې غور کوي چې دا 10 کالو لپاره دا شی معطل کړي او که نه پیسې، ځکه دا پیسې دوی ورکولی نه شي. همدارنګه د سازمان د حقوق بشر د ادعا په مقابل کې چې ایران هلته وژل کړي دي او ظلم کړی دی او دا دغه اوس ګورئ د ایران متعلق دا راپور دی داسې ورکړه چې دی ظلم کړی. د اسلام آباد کې چې د پاکستان اردو 300 کسان په یو ورځ کې ووژل او 2,500 نور زخمیان کړل، دا ولې په نړیوال سټیج اوچاته نه شوله؟ دا ولې په حقوق بشر په سازمان کې په دې باندې بحث ونه شو؟ دا هغه سوال دی چې باید د ده ځواب وغوښتل شي. د دې ظلم دغې مقابل کې دی وی ظلم شوی دی. سید عباس عراقچي خپل په ټویټر کې دا لیکل کړي دي چې ظلم یعنی په هغې شوی دی او که دا ظالمان د بل چا ایجنټانو او د دې ملک د تباهۍ لپاره راغلي وو، نو جاسوس سره چې ته وینه نیسې اعدام یې نه کړې نو څه به ورسره کوې؟ نو دا احصایه چې ورکړې ده ویلي چې دغه خلکو دا کارونه کړي دي چې واقعا یو وطن پرست وطن دوست انسان دا کار نه کوي. 2420 امنیتي وګړي وژل شوي دي، دا خو دی وی چې عام وژل شوي. ایران وی چې 2420 تنه زمان نظامیان دوی وژلي دي، یعنی بالکل دا خلک ایجنټانو نظامیان یې ټارګټ کړي دي. 414 دولتي ودانۍ له منځه وړي دي، 249 امنیتي ودانۍ تخریب کړي دي، 250 بانکي برانچونه شاخې څانګې د 250 څانګې له منځه وړي دي، 200 دوکانونو ته یې اور اچولی دی، 800 موټرو ته یې اور اچولی دی، 315 امبولانسونه او اتوبوس یعنې دا واړه موټرونه دې ته یې اور اچولی دی، 300 شخصي ملکیتونه د خلکو کورونو ته صدمه یې رسولی ده یا اور اچول شوی دی یا فرضاً وران شوي دي. 600 د پیسو ماشینونه نه د سړک په غاړه چې ولاړې کارت پکې اچې پیسې راوځي، 600 دا ماشینونه تخریب کړي دي، 253 د بسونو ایستګاګانې چېرته چې خلک ګودرېږي بس راځي سورېږي، خو ایستګاه ته د سویل د ایستګاه ولې ورانوي؟ ایستګاګانې یې ورانې کړي دي، 200 مدرسې ورانې کړي دي، 350 مسجد یې وران کړي دي سوځولي دي، 15 کتابخانې یې سوځولي دي، 2 کلیساګانې د ارامانیا د مذهب والاو 2 کلیساګانو ته یې اور اچولی، 40 پټرول پمپونو ته یې اور اچولی دی، 120 نظامي اډو ته یې اور اچولی دی او خرابې کړي دي. نو دا خو واقعا چې دا رقم یو سید هغه وایي چې که دا رقم په امریکا کې وشي سید عباس عراقچي وایي که دغه رقم اروپا کې وشي تاسو څه کوئ دې خلکو سره؟ تاسو ورسره څه کوئ؟ همدغه ډونالډ ټرمپ دی په امریکا کې هر ورځ ډزې نه کوي، خلک نه ولي،
دغه و چې تظاهرات کېدل ولې دغه ریپبلیکن ګارد دی ورپسې راوسته ګارد ملي دی ولې ورپسې راوسته امریکا کې لپاره دی چې امریکا هغه څه چې نورو ته نصیحت کوي هغه خپل عمل نه کوي. همدارنګې ډونالډ ټرمپ د اروپایي ټولنې ته چې کومه تانه ورکړې وه چې تاسو په افغانستان کې څه وکړل او ناټو هلته په شا قدم تللی وه او موږ سره هغه ملاتړ ونه کړ، نو د ده په مقابل کې پرون مې تاسو ویلو چې انګلستان ویلو 450 تنه زما مړه شوي دي، په سلهاو تنه مې ټپیان دي او په سلهاو تنه نور مې دماغي بیماران دي. نن کاناډا هم خپل आवाज ورسره شریک هغې ویل چې 130 د کاناډایان په افغانستان کې د ناتو په دغه کې وژل شوي دي، په سلهاو تنه نور ټپیان دي او همدارنګې هغه هم رواني بیماران لري. ډنمارک کوم یو باندې چې اوس دی لګیا دی د ګرینلینډ یې نه اخلي او ګواښ ورته کوي. ډنمارک ویلي 440 تنه زما په دغه جنګ کې چې د امریکې سره تللی وژل شوي دي. نو په دې لحاظ دې خبره یې رد کړې ده چې دی ویلي دي دا دغه چې دی کم قرباني نه ده ورکړې. همدارنګې امریکا، روس او یوکراین په ابوظبي کې نن سره ناسته وکړله. د بعضې راپورونو په اساس ویل کېږي چې دا ناکامه شوې ده، بعضې راپورونه وایي چې نه دا ښه وه، دې کې نتایج ترلاسه شوي دي او ټرمپ ویتکاف ته دا قومنده ورکړې وه که زیلنسکي خبرو ته نه حاضرېږي او د دې د خبرو ارزښت هم نه لري، د هغې خبرو ته به غوږ نه ږدئ او یوکراین به دې ته مجبوروي چې روسیه کومې غوښتنې کوي د هغې غوښتنې ومني او دا مسله نوره ختمه شي. اما اروپا ممکن چې دغه شی ونه مني او ویلي دي چې دا مسایل د خپل په لاس کې نیسي اروپایان پس له دې نه، یعنې د امریکا سره تر اوسه خو امریکا ته چمچهګیري کوله. سید عباس رقچي ته به ویلې چې ځه لاړ شه امریکا کې د ډونالډ ټرمپ سره وګوره، خو اوس یې دا کړی دی چې ممکن دی مستقیما د روس سره په خپله خبرې وکړي او دا مسله خپل په لاس کې ونیسي، امریکا ته نه بهر کړي، ځکه اروپا وایي چې یوکراین خو د اروپا مسله ده او دا زموږ مسله ده، امریکا څه کاره دی چې پکې دغه کوي. نو کېدی شي چې امریکا د دې نه کنار ووهي او مسله خپل په لاس کې ونیسي، دا چې جنګ کوي یا فرضاً په سوله یې حل کوي دا بېله خبر ده، خو د دې اشاره دغسې شوې ده چې دوی به دا کار خپل په لاس کې اخلي. راځمه جهادي راپورونو ته. په بلوچستان کې د کیچ هیروینګ په نامه یو سیمه ده چې حتما دا نوم بلوچی نوم دی، په دې اډه باندې نظامي اډه باندې برید شوی دی. په دغې اډه کې 2 نظامي پوستې وهل شوي دي او پوځیان د پوستو په پرېښودلو مجبور شوي دي، تښتېدلي دي، 5 پکې وژل شوي دي، 7 تنه نورې ټپیان دي او پوستې دوی ته لاسته ورغلي دي. همدارنګې په خیبر پختونخوا کې د ټانک ولایت د ټانک ولسوالۍ د راندازو زالو په سیمه کې د عرف ملاګان په ساحه کې د چاپی په نیت راغلي فوجي قافله باندې د ATI د راپور په اساس باندې چې مخکې نه اطلاع ورکړې وه، مجاهدین ورته کمین نیولی و، 3 تنه یې پکې هلاک کړي، متعدد ورته ټپیان کړي دي، بیا د هلیکوپټرو په ذریعه باندې د مړي او ټپیان خپل اوچت کړي دي، وړي دي. همدارنګې همدغې ټانک ولسوالۍ کې د مانځۍ په سیمه کې واقع د فوجي قلا باندې سنایپري برید کې 1 تن هلاک شوی دی، 1 کمره امنیتي هم له منځه وړل شوې ده. بل ولایت بنو ولسوالۍ بکاخیل روسر روډ باندې نوی چک پوسټ تعمیرېده چې مجاهدینو پې برید وکړ، 4 تنې پکې وژلي دي، ډېر زیات نور ټپیان کړي دي. دا و زموږ د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز او همدارنګې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان راپورونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړلی شول. هیله ده چې دا برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. سبسکرایب کول مه هېروئ، زنګوله وهل مه هېروئ او همدارنګې لایک کول هم مه هېروئ، ځکه دا برنامه تاسو ته متعلق ده، ستاسو برنامه ده
او زما خبرونه چې نړیوال د واړه راټولوم همدې لپاره چې تاسو د نړۍ او د سیمې نه خبر اوسئ تر څو چې د افغانستان متعلق کوم حالات راځي تاسو پوه اوسئ چې دا د کوم خوا نه راځي او چا په دې کې لاس دی ځکه چې پاکستان په سیمه کې ډېره مرداره لوبه کوي هم د افغانستان سره هم د ایران سره هلته ایران کې اور لګوي دلته د ایران نه کومک غواړي دغه رقم لوبه په افغانستان کې روانه کړې ده نو هیله ده چې تاسو په دې بابت کې ما سره همکاري وکړئ زما دا چینل ټولو دوستانو سره شریک کړئ تر بل برنامې تاسو حضور ته حاضر کوم تاسو په پروردګار سپارم وما علینا الا البلاغ